کسا سره په ټیک ټاک کې دلته ټیک ټاک سټوډیو آپشن راغلی نو برابر سره د فار یو آپشن هم راغلی. کسا سره د فار یو آپشن نه راغلی تاسو ما په ویډیو کې به شیر باندې کلیک کړئ، هاي طرف ته سکرول کړئ لکه به مور آپشن باندې کلیک کړئ، دلته کې تاسو د فار یو آپشن راشي. نن سبا که تاسو په ټیک ټاک کې وګورئ هر دوه مدرې ویډیو په دې باندې نه چې دلته کې د فار یو آپشن راغلی. نو هیڅ کلم دا فار یو آپشن نه تاسو سره دوکره تاسو خپل آی ډي کولاو کړئ، دلته کې راشي دلته کې لیکل تاړ چې تاسو په ذهن کې څه هغه تاسو دلته کې لیکل شي په سټوري کې شیر کول شي. دوی په صرف د فار یو آپشن ولې کې خپل ویډیو د فار یو تر ورته لپاره نن سبا ډیر زیات کسان لیکي دا ویډیو سازي سازو گمراهي د لپاره. نو هیڅ کله دا فار یو آپشن نه تاسو پرې باندې مدو کوي. که تاسو په ټیک ټاک کې خپل اکاونټ خپل ویډیوز پر اختیار باندې وایرل کول غواړئ نو په خپل کنټینټ باندې کوشش وکړئ مزیدار ویډیو سازوي چې پای کې سم میسج چاته دی پیدا چې کله ستا ویډیو صفای او سم میسج صفایده وکړي نو کې دې چې ستا ویډیو شاته پاتې شي. او کنه تاسو دا سوچي زه به کمزوري انډراید موبایل باندې سلو مو لپسینګ ویډیو سازوم او دا په داسې قسم ټریکس باندې مخ ته زه به وایرل شم نو هیڅ کله هم نه. کوالټي کنټینټ جوړاوه چې چاته به سم میسج چاته به صفایده ستا اکاونټ او ستا ویډیوز به